په افغانستان کې د غاز د انتقالولو یو ستره پروژه چې روان کال ته به بشپړ شي. دغه غاز انتقالول به د افغانستان دپاره څه اقتصادي ګټه ولري، په دې ریپورټ کې تاسو سره وګورئ او لازماً یې نورو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل او د ټیک ټاک آی ډي در سره ضرور فالو کړئ. مننه. د هیواد په شمال کې د یوې مهمې او اقتصادي پروژې چارې د بشپړېدو په درشل کې دي. د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د شبرغان له طبیعي زیرمو څخه مزار شریف ښار ته د غازو انتقال پروژې د نلکې غځولو چارې بشپړې شوې او اوس یې تخنیکي کارونه دوام لري چې د روان کال تر پایه به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. چارواکي زیاتوي دغه پروژه چې د 4.5 کیلومتر په اوږدوالي سره په 24 ساعتونو کې د 1.5 میلیون متر مکعب غازو د انتقال ظرفیت لري. د تطبیق لپاره 9 میلیون افغاني بودیجه ځانګړې شوې ده. اقتصادي شنونکي د شبرغان مزار غازو نلکې پروژه د هیواد اقتصادي ودې لپاره یو ستر ګام بولي او زیاتوي چې د شبرغان طبیعي غازو څخه سمه ګټه اخیستل کولی شي افغانستان ته ستر اقتصادي، صنعتي او ټولنیز پرمختګ راوړي. شنونکي باور لري چې د شبرغان مزار غازو نلکې پروژه به د انرژي په برخه کې شته ستونزې حل کړي او د صنعتي ودې، کارموندنې، د وارداتو کمښت او د ملي عوایدو زیاتوالي ته به لاره هواره کړي. څومره چې موږ تاسو خپل د زیربناو څخه ګټه اخلو، دا د هیواد په ګټه ده، د ملت په ګټه ده، زموږ تاسو په اقتصاد کې ډېر مهمه رول لوبولی شي او حتی که چیرې موږ په ده باندې کار وکړو کولی شو موږ به د بهرنیو هیوادونو ته هم ولېږدوو. موږ تاسو د اقتصاد په ټینګښت کې او د بهرنیو هیوادونو سره په راکړه ورکړه کې ډېر مهمه رول لري.